یلکه شاباش شریفي لږ ورنږدې شه کنه چې دا خلک څه وایي او کنه چې هلته د خیر سره به یې شیطانۍ وکړو زر لږ ورنږدې شه چې دا خلک څه وایي ګوره ټولې خبرې یې خلاصې کړي یلکه نواز شریفه په ټوله دې مونږ ما پرېږدمه خبره داسې ده کنه چې تخراوم یې مه کنه زه خپل کوشش کوم چې غوږ ورته ونیسم خو ته غلی شه کنه چې غنه چغرې شروع کړي دي یلکه مروته خبره داسې ده کنه دا څنګه چلې اینو وینو دا شرف او بې شرف در سره ناست دي دا څنګه دې تا ځان سره اوسي تا له ما څو ځلې ویلي دي چې دا خلک ځان سره پسند کړي مه پرېږده دا چې دي که نه بې غیرته خلک دي یاره عمران خان صاحب چې د دوی هم دا د خوړي نه یان دي که نه بس د ځان ته رسوي داسې چل کې که نه چې دا د چرګانو غله د چرګو د لاندې هګۍ راپټوي نو څه به وکړو دا خو هر ځي ته راپچې راځي که نه د خیر خبره داسې ده که نه چې زه د خیر سره داخله شم د شاته برۍ ته ورته بیټ نیسم او دا بیټ پیچه خبره ماتوم او دا څومبۍ پرې درته سره کومه صبر وکړه که نه چې زه ولته روزم دا شرف او بې شرفه رانه خلاص نه شي یاره عمران خان صاحب په موږ باندې خو ګرانې خبره داسې ده که نه خو تا مشر ورور مې چې دی دا چې دی که نه شیطان دی دلته چې دی که نه انګریزانو ته شیطانې کوي چې د عمران خان ونه خوځېږي درنه دا پکې غټ شیطان دی وایي زما د نیمې لارې وروره خبره داسې ده که نه چې په زوره دې من مار پرېږدم ما ولې ورته په ګوته کې نه دروغ عمران خان صاحب چې اراده لرم که نه ستا پوښتنه وکړم ملکې څنګه یي یلکه مروته درته مې چې دا خلک زما د مخې نه لرې کړه اګینې په دانکلو ورته سوک ورکوم او که زما ورته ډېره غوسه راغلې دا د چرګانو غله ډلې که داسې د عمران خان صاحب ته بس کښېنه په چوکۍ باندې لکه د چرګانو غلو بس ماله بې غیرته ماله خبره د باندې د کوټې نه وځي سله د عمران خان صاحب به ګوره اوس غوسه شي او د کمپیوټر نه به درپسې راولي ګوره بیټ به درته د بغرۍ ته ونیسي بیا به ګوره خفه یې او جاړې به او باقي خبره داسې ده نه چې موږ به نه کړې پروګرام تو ور ګیام